د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د اوبو رسونې د کانالونو پاکولو اړوند 15 پروژو چارې پیل شوې. د یادو پروژو پلي کوونکي د افغانستان د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام ولایتي مسؤل وویل دغه پروژې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د یادې ولسوالۍ اړوند سیمو کې پیل کیږي. 15 پروژې نن افتتاح کو نن پیل وو چې د دې پروژو لارې به 20 کیلومتره کانال پاک سي او په ضمن د کې استنادي دیوالونه او په ضمن د کې بعضي حاشوي کارونه هم ترسره کیږي. ولایتي مسؤلینو د همکاریو بنسټونو څخه د مننې ترڅنګ له ولسی خلکو غوښتنه وکړه چې په پوره صداقت پکې کار وکړي. د خپل کلی کارم ده، د خپل لارم ده، خپل ویالم ده، خپل دیوالم ده. دا به تاسې نه چې یو ګټه وګڼلی شي بس مزدوري د پکې کوم بس وخت تېر کړه او خلاص نه، خولې تویې کړئ، کار وکړئ. د سیمو خلکو د پروژو پر پیل خوښي څرګنده کړه. د نورو ورته پروژو غوښتنه یې وکړه. کمک‌هایی را که میتن این برای ما خیلی مفید است، خیلی زیاد، چرا که همه جوانا و چا سر کار میشن، همگی بیادر هم کار ما میشه هم خود ما مفیدش میبینیم. جیا پاک میشن، اینمیا بسیار مفید میشه برای زمین ما، برای کشت و زراعت و ما درختای سیب داریم اینجا بسیار زیاد. این کانالا که بند میشه ما مشکل بیاوی و این چیزا را زیاد مشکل داریم. ټول مؤسساتو ټول نه موږ دغه تقاضا لرو، موږ دغه غواړو چې دغه پیسې په مقابل د کار کې چې هم ثواب سي هم خرما سي. په دغه پروژو کې به د 212 کارګرو پر مټ په مجموعي توګه 20 کیلومتره د اوبو رسولو کانالونه پاک کړل شي.